هوریت اونیزه چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې خپریږي په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د زیات شمېر خلکو د پام وړ ګرځېدلې. زاهد الله یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د هوریت اونیزې د دیني برخې ځانګړی مینهوال دی. نوموړی وایي چې په دې اونیزه کې د ځوان فکر د رغونې په برخه کې ډیر موثر معلومات خپریږي. هوریت اونیزه په شیخ زاید پوهنتون کې زیات محصلین تعقیبوي او تر ټولو په زړه پورې زما لپاره هغه د اسلامي تاریخ برخه ده چې ځوانان زیات استفاده ترې کولی شي. د خوست ولایت د ښار او نورو ولسوالیو ترڅنګ شیخ زاید پوهنتون هم له هغه ځایونو څخه دی چیرته چې زیات شمېر محصلین یا د اونیزه مطالعه کوي. موږ له یو شمېر هغه محصلینو سره وکتل چې د یادې اونیزې هره نوې ګڼه په ډیره لیوالتیا سره لولي. هوریت اونیزه له هر اړخه ځوانانو ته خصوصا محصلینو ته ډیره بارزښته ده او له هر پلوه دوی ته ډیر زیات علمي بحثونه لري. البته دغه اونیزه چې کومې ګڼې خپرې شوې دي اکثریت یې ما لوستلي او د نورو لوستلو هڅه هم کوم. له دوی څخه ما د اسلامي تاریخ اړوند ځینې مهم هغه واقعې چې په تاریخ کې تېرې شوي دي او زه نه وم ترې خبر دا مې ترې زده کړي دي. او له دې سره د هوریت د سرمقالې په برخه کې ما ډېرې مقالې لوستلې دي او له هغو څخه مې هم ډېر څه زده کړي دي او نورو ځوانانو ته خصوصا محصلینو ته د هوریت د هرې ګڼې د لوستلو توصیه کوم. د هوریت د اونیز باره کې دا زه وایم چې زما په شمول زما ډېر ملګري او ډېر محصلین چې دي دلته د هوریت اونیزه چې دا مطالعه کوي او په ډېر تلوسې سره یې لاسته راوړي. او تر ټولو خوندوره برخه چې زه ډېر په تلوسه مطالعه کوم هغه چې دا په سیرت کې د مکې لار تر عنوان لاندې ده چې کوم سیرت خپرېږي د هغه تر ټولو زیات مطالعه کوم. په یاد ولایت کې د محصلینو ترڅنګ ډیری خوستي ځوانان یا د اونیزه مطالعه کوي او غواړي چې هوریت اونیزه دې لا غښتلی شي ترڅو د افغانستان ترڅنګ نورو هیوادونو ته یې ګڼې خپرې شي. هوریت چې له کوم ساعته له کومې ورځې په خوست ولایت کې کار پیل کړی دی زما په څېر یې په سلهاو زرهاو ځوانان تعقیبوي چې خصوصا دیني برخې که ووایم چې واقعا هم ډېر موثره تمامه شوې ده. دغه برخه واقعا هغه برخه ده چې هوریت په دې برخه کې که دوی ووایم چې د خوست په خاوره د خوست په اسانو باندې یو ډول د رڼا تصور غورځولی دی او دا د خوست لپاره ډیره اهمه تمامه شوې ده. زما نظر دا دی چې هوریت لا غښتلی شي او لا پراخه شي له هیواده بهر باید د فعالیت هڅه وکړي چې د ټولو کلتوري برخو فرهنګي برخو ترڅنګ دیني برخه په ټولو سیمو هیوادونو باندې دغه وغوړوي. هوریت چې د هیواد په سطح ناپیلي اونیزه ده چې اسلامي او کلتوري برخو کې موضوعات پکې خپریږي. یاد دې وي چې په خوست ولایت کې د هوریت اونیزې 50مه ګڼه خپره شوه چې په تیرو 2 کلونو کې د ډیرو ځوانانو د مطالعې وړ ګرځېدلې.